لکه څنګه چې اشیا او اجناس د وخت په تیریدو سره ختمیږي او فاسدیږي، دغه راز د انسان زړه هم که چیرته د الله رب العزت له یاد نه غافله شي نو دغه زړه فاسدیږي. شپږ عمده عوامل دي چې د هغه کارونو په کولو سره د انسان زړه فاسدیږي. لومړی کله چې انسان د توبې په امید ګناه کوي او له دغه ګناه نه ځان نه راوباسي نو دغه کار د دغه انسان د زړه د فاسدېدو سبب ګرځېږي. دوهم کله چې انسان علم حاصل کړي او په دغه علم باندې عمل نه کوي، دغه کار د دغه انسان د زړه د فاسدېدو سبب ګرځېږي. دریم چې کله انسان علم هم حاصل کړي، په هغه باندې عمل هم وکړي او په دغه عمل کې په دغه علم کې اخلاص موجود نه وي، دا کار د دغه انسان د زړه د فاسدېدو سبب ګرځېږي. څلورم هغه عمل چې د انسان د زړه د فاسدېدو سبب ګرځېږي، هغه چې کله انسان ته د الله رب العزت له خوا نه ورکړل شوي نعمتونه او رزق وررسېږي او دغه انسان شکر نه وباسي او شکور بنده نه اوسي، دا کار د دغه انسان د زړه د فاسدېدو سبب ګرځېږي. او پنځم د الله رب العزت په ویش باندې همیش ناراضګي کول، د خپل ژوند د شکایت کول، ځان له نورو سره پرتله کول د انسان د زړه د فاسدېدو سبب ګرځېږي. او شپږم تر ټولو وروستی دا چې هره ورځ شاوخوا جنازې ویني، مرګونه ویني او بیا هم د آخرت لپاره تیاری نه نیسي او آخرت یې هېر کړی وي، دا کار د انسان د زړه د فاسدېدو سبب ګرځېږي. په کومو زړونو کې چې د الله تعالی ذکر نه وي، د الله تعالی یاد نه وي، هغه زړه مړ کېږي، هغه زړه فاسدېږي. او کله چې د انسان زړه فاسد شو، زړه یې مړ شو، نو هغه انسان دنیا او آخرت دواړه له لاسه ورکوي. الله رب العزت دې موږ ترې وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.